بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی د للما علمي او ادبي بهیر په سرلانې مشاعرې ته راغلو مېلمنو، درنو ګډونوالو، کلیوالو، مشرانو، کشرانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د مقدمې تېرېږم، یو غزل دی او بیا د پسرلي یو شعر دی، دواړه درته وړاندې کوم. وایي که مې هر څو زرغونوله په ګلونو خاوره، که مې هر څو زرغونوله په ګلونو خاوره، د ځینو خلکو شاړه دښته وي د زړونو خاوره، او وړه ګیله وه پرې خفه شو زه اوس هره شېبه، وړه ګیله وه پرې خفه شو زه اوس هره شېبه، په لپو لپو خورم په ځان د حسرتونو خاوره، او ماښام بچیان ورنه راتاو وي پریشاني یوسي، ماښام بچیان ورنه راتاو وي پریشاني یوسي، آبادوي چې ټوله ورځ د پلار نیکونو خاوره، او د زمانې ټولو ناترسو موجود کړو داسې، د زمانې ټولو ناترسو موجود کړو داسې، موږ لکه دا وطن د جنګ او د زخمونو خاوره، او پکې سپرلی د مینې نه راځي نقیبه راشه، پکې سپرلی د مینې نه راځي نقیبه راشه، زما وجود بغیر له تا د خزانونو خاوره. د پسرلي په اړه شعر دی، وایي ای سپرلیه په راتګ کې دې تلوار کړه، ای سپرلیه په راتګ کې دې تلوار کړه، وچې دښتې د وطن ګلې ګلزار کړه، د خزان په خوب ویده مړاوي ګلونه، د خزان په خوب ویده مړاوي ګلونه، خپل راتګ باندې له خوبه را بیدار کړه، او چې زخمي زخمي جګر یې بیا را جوړ شي، چې زخمي زخمي جګر یې بیا را جوړ شي، ښه بویونه دي مرهم د دې بیمار کړه، او هر لحظه ستا د راتللو ورځې شمار، هر لحظه ستا د راتللو ورځې شمار و، راشه راشه موږ خلاص له انتظار کړه، او مرغۍ هم ستا په هوا کې وي خوشحاله، مرغۍ هم ستا په هوا کې وي خوشحاله، شین چمن کې د بورا سره افطار کړه، او خوشحالېږي هر وخت تا غواړي نقیبه، خوشحالېږي هر وخت تا غواړي نقیبه، زر زر راشه شرمنده ورته عیار کړه. د توجه مې ونه